قریشي ولې او څنګه په اشرف غني تور پورې کړ؟ هند او غني داسې څه کړي وو چې پاکستان یې په اور سوځولی و؟ دغه ویډیو کې دا هر څه کتلی شئ او یادونه باید وکړم چې په آخره کې ستاسو نظرونه مې هم راخیستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تور پورې کړی دی چې د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د هند په لمسون د افغان سولې بهیر ته ښاغلي قریشي دا څرګندونې سې شنبه د افغانستان د وضعیت په اړه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې یوې ځانګړې ناستې ته کړي دي. نوموړي هم دا راستور لګولی دی چې هند د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه ناسم تبلیغات کوي او غواړي چې د نړیوالو سترګو ته خاورې ور وشیندي. پر ځول شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ښاغلي قریشي د وروستیو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې خپل او د حکومت نورو مهمو چارواکو پر پاکستان تورونه لګولي دي چې افغانستان کې بې ثباتي غواړي. یاد دې وي چې پاکستان هم دا تېره اونۍ د ټریکا پلس هېوادونو د غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړو استازو ګډون درلود. بلخوا هند کې هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د ګاونډیو د مرکزي اسیا د ځینو هېوادونو د امنیتي چارواکو غونډه شوې وه. په تېره اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان له دې ډلې سره نږدې اړیکې ساتلې دي او پر نړیوالې ټولنې بیا غږ کوي چې باید طالبانو سره تعامل وشي. د بهرنیو چارو وزیر قریشي سې شنبه د پارلماني کمیټې ځانګړې ناستې ته وویل چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړی دی چې باید افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. پاکستان د هغو کمو هیوادونو په ډله کې دی چې دا مهال په کابل کې فعال سفارت لري او له افغانستانه د بهرنیو او اړمنو افغان وګړو د ایستلو بهیر کې هم امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سره مرسته کړې. بلخوا هند چې په تېرو 20 کلونو کې له افغان دولت سره نږدې اړیکې درلودې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان په اړه ښکاره سیاسي تګلاره نه لري. لیدونکو دا چې د ویډیو تر اخره پاتې شوئ ډېره زیاته مننه. اوس هم د کومنټونو برخه ده چې ګڼ شمېر لیدونکو زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو باندې خپل نظریات پرېښي دي. تاسو هم خپل نظریات را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله نشروو. د لا ډېرې همکارۍ په هیله مو تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.